د ننګرهار مرستیال والی مولوي عزالله مصطفی سره د اقتصاد وزارت دفتر رئیس عبدالباري سعیدي او د دې ولایت د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح د موسساتو د چارو شفافیت په موخه ناسته وکړه چې له هر اړخیز بحث وروسته په معیاري کار او شفافیت ټینګار وشو. ننګرهار کې د خبریالانو خوندیتوب کمیټې له لوري خبریالانو سره د همغږۍ او مشورتي غونډه وشوه. په دغه غونډه کې خبریالانو خپلې غوښتنې د خوندیتوب کمیټې له مسؤلینو سره شریکه کړې. ننګرهار کې د کرنې ریاست 10 جریبه ځمکه پوهنې ریاست ته ولېږدول شوه. د ننګرهار رودات ولسوالۍ کان سیمه کې د کرنې ریاست 10 جریبه ځمکه رسما پوهنې ریاست ته ولېږدول شوه چې په دغه ځمکه به د فیض القرآن مدرسې د لیلي او درسي خونو ودانۍ جوړې شي. د ننګرهار د ښارګوټو تفصیلي پلان منظور شو. د کور او ښار جوړولو وزیر مولوي نجیب الله حقانی د ننګرهار کډوالو لپاره د ښارګوټو تفصیلي پلان منظور کړ چې په لومړي پړاو کې په 1500 جریبه ځمکه یو ښارګوټی جوړیږي او 1500 استوګنیزې نمرې به ولري. د پښتورګو ملي روغتون کې د یو ناروغ له پښتورګي 45 تیږې راوایستل شوې. د ننګرهار پښتورګو ملي روغتون کې د یورولوژي متخصصینو او د جراحي ټیم په ګډې همکارۍ د یو ناروغ له چاپې ګردې څخه 45 تیږې راوایستل شوې. ننګرهار کې 140 موټر چلوونکو ته لیسنسونه وویشل شو. د ننګرهار ترافیک عمومي مدیریت له لوري 140 موټر چلوونکو ته د 15 ورځنیو مسلکي زده کړو تر بشپړولو وروسته قانوني لیسنسونه وویشل شول.